ریاضی بیګا په 3 بجو راویښه شومه ستا د جفا له درده خوب نه راته سبا مکتب کې ازموینه د ریاضي هم لرم ما وې راځه لږه خواري وکړه ریاضي یاده کړه د تناسب په فارمولونو فیصدي یاده کړه د انټروال حدود ټاکل زده کړه جذرونه زده کړه څه قوانین د مساوات څه طاقتونه زده کړه په همدې هیله چې دې غم هیر کړم یاد دې هیر کړم ډیوه مې بله کړه کتاب مې د ریاضي را واخیست کتاب مې پرانیست د کتاب پر دې لومړۍ پاڼه کې د دغه علم د غرض تر سرلیک لاندې لیکلي ول چې د ژوند په چارو کې انسان له غلطۍ نه ساتي زړه مې خوشحاله شو ډاډه شو ساه مې واخیستله ما ویل چې اوس خو به حتما محاسبه کومه ستا د جفا او د دې خپل قرآن وهلي زړګي د زغم او صبر او وفا مقایسه کومه کتاب مې بند کړ سپینې پاڼې مې راواخیستلې محاسبه مې د لومړۍ ورځې له سره پیل کړه چې ستا جفا خپلې وفا لره حدود وټاکم او دا حدود بیا د ریاضي په انټروال کې بند کړم د زړه وفا مې مثبت لا یتناهي وخته او ستا وفا بیا منفي لا یتناهي پلو ته زور کاوه چې د ریاضي علم په دې حال کې عاجز پاتې شو ویل یې لا یتناهي په انټروال کې بندېدلی نه شي مطلب زما دغه پوښتنه حلولی نه شي بیا مې ویل زه خیر دی پروا نه کوي بل چل کوم تا ځل نسبت معلوموم د خپلې مستې خندا او ستا له لورې د خوږو خوږو کتو تر منځه خپلې خنداوې خو مې جمع کړې خو ښه افسوس چې ستا د خوږو خوږو کتو عدد 0 وښود چې د ریاضي علم په دې حال کې عاجز پاتې شو ویل یې هېڅ عدد په 0 څوک ویشلی نه شي مطلب زما دغه پوښتنه حلولی نه شي بیا مې ویل زه خیر دی پروا نه کوي بل چل کوم دا ځل مې خپلې دعاګانې ستا خیرې ټولې راټولې کړلې ما د مکتب په لاره هر سهار او هره غرمه چې درته غږ کړی په جان مې رابللی یې یعنې یوه اونۍ کې 12 ځلې ستا له نامه نه صدقه شوي ګرځېدلې یمه خو تا زما د هر یو جان په بدل راته 4 ځله بلا مرګ او وبا ویلې چې د اونۍ شمېر یې 48 شو ما غوښتل وشمېرم چې څو ځل دې د ورځې راته په اضافي ډول بلا مرګ او وبا ویلې نو مې 48 له 12 نه منفي کړل چې منفي 18 جواب خود منفي 18 مې تر جذر مربع لاندې کړ تر څو معلومه کړم چې څو ځل دې د ورځې راته د مکتبه په لاره بلا مرګ او وبا ویلې چې د ریاضي علم په دې حال کې عاجز پاتې شو ویل یې منفي عدد هیڅ جذر مربع نه لري مطلب زما دغه پوښتنه حلولی نه شي بس فیصله مې وکړه چې زه له دې نه پس ریاضي نه وایم ځکه ریاضي د ژوند حساب معلومولی نه شي سر به مې ګنګس او مغزونه به مې خلاصه کړي زما د زړه یوه پوښتنه حلولی نه شي د محبت محاسبو باندې هېڅ نه پوهېږي دې مجهولاتو ته فارمول پیدا کولی نه شي